د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدارنګه پر ټولنیزو شبکو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شریخ پلورنځي څخه ومنئ. ځینو دوستانو په تیرو ګزارشونو کې یادوري کړې وه چې د کامې پر شریخو به هم زموږ لپاره ویډیو ګزارش جوړوي. دا دی دلته راغلیو تر څو ستاسې لپاره یو ویډیو ګزارش ولرو. زه ساجاد شاه یم، په کمره کې را سره عبید صاحب ملګرتیا کوي. داسې آرام آرام مخکې پسې ځو او غواړم چې دا د کامې شریخ چې هم یې کامې ته شهرت ورکړی او هم کامې بیا شریخو ته شهرت ورکړی. یعنی که د کامې نوم یادېږي شریخ ماتمن ذهن ته درځي، که کامې ته راغلی یې شریخ ماتمن خوړلی نوشجان کړی مو دی. نو مخکې پسې ځو او ګورو چې دا پاکیزه شریخ پلورنځی چې دی څومره مشهور دی او د دې ترڅنګ شریخ یې څومره مشهور دی. یو لنډ ویډیو ګزارش به پرې جوړوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برابر اول خو دې دا ښکلی نوم راوپېژنه. نوم مې عابد دی. عابد. او د کامې ولسوالۍ؟ او د کامې ولسوالۍ. څومره وخت کېږي دغه پلورنځی ته لرې شریخ لرې دلته؟ د دې تقریبا داسې 14 کاله کېږي. 14 کاله. څومره کسان در سره دي دلته؟ دلته اوس وخت کې چې داسې 18 نفره ما دلته کار کوي. دا سهار چې دی وختي اولاویږي او د شپې اوس اواز برابر دی که نه نه برابره لکه اوس داسې 10 بجو پورې او چې کله به سیزني نو بیا ټوله شپه ورځي بیا موسم له دې وروسته نو بیا په برابرېدو دی د خیره انشاءالله. زما خو زړه و چې زه به در دننه شم که اجازه وي. مهرباني چې لیدونکو ته وښیو. دوستانو دننه کېږم، شریخ سره کم جوړوي دوی، څه رقم شریخ لري، څو ډولونه او د دې ترڅنګ نور څه شی دوی دلته آماده کوي دا به ټول ګورو. دا دی را دننه شو. نو عابد جانه دا هم راته ووایه د کامه په شریخ باندې ډېره مشهوره ده زما په نظر. ډېره زیاته. څوک چې کامې ته راغلی د حتمن یې شریخ خوړلی. بس چې ننګرهار ته راکوشي کامه خو لازمه چې ننګرهار ته راکوشي خامخا به کامې ته د شریخ به خوري. حتمن به یې خوري. څو رقمه شریخ لري؟ شریخ بس ډېر رقمونه شته دی. کیلې والا شته دی، ګوړې والا شته، امرود والا شته، هغې والا ام والا شته. ډېر میوې شته که نه چې اوس سیزني اوس ام نشته دی. اوس امرود شته، کیله شته، ګوړه شته. او زموږ لپاره به څه رقم شریخ برابرېږي؟ ستاسې لپاره مې 3 رنګه تیار کړی دی. 3 رنګه؟ دا څه رقم رنګونه دي؟ ګوړې والا دی، امرود والا دی او ساده دی. شودوک ساده دی. ما وایي که بیرغ ترې جوړوئ؟ بیرغ جوړولو مې خو نه جوړېږي ورنه. کوم رقم شیدې کاروئ تاسې؟ موږ دلته شیدې چې دی که نه وطني شیدې دي د غواګانو. همدلته کلي کې خلک راوړي او موږ هلته استعمالوو. نو پوډري شیدې نه دي، وطني شیدې دي. ډېره ښه. او دلته به نو نور څه شی پاتې نه وي زما په نظر که نه؟ دا د شریخ په جوړېدو دی دوستانو. تاسې ګوره په ویډیو کې. او بس مصروف دی دوی د همداسې مصروف وي. نو بس یو پیری هلته شته قیماق. ته راځه دا به وګورو. یو شاټ واخله. بس نو داسې به وکړو عابد جانه چې موږ به منتظر شو تر هغې چې دغه شریخ آماده کېږي. موږ چیرې لاړ شو، چیرته کښېنو؟ راغی مهرباني ښځې برابر کړو. دوستانو داسې مخکې ځو نو زموږ لپاره به عابد جان ځای برابروي. ملګري راغلي یو د خوست نه، نو تاسې کولی شئ موږ سره پاتې شئ او ویډیو تر اخره را سره وګورئ. دا هم له یاده مه باسئ چې په ویډیوګانو کې تاسې راته لیکلی شئ چې په ننګرهار کې په نورو کومو ځایونو باندې ستاسې لپاره ویډیو ګزارشونه جوړ کړو. عابد جانه فکر کوم چې شریخ آماده شو. شریخ آماده شو او را مې ودرته. دا خو بیخي داسې دی ما وایي که لکه مارکیټ دی چې پکې جوړ کړی بلډینګ غوندې. دا خو هر چا نه جوړو که نه، خاص خلکو لپاره جوړو که نه. ډېره مننه. نسبت والا تاسو کړی سپیشل بادام لاله. کور ودان کور ودان. راځئ مخکې پسې ځو دوستانو. ګورو دا اوس نوشیجان کوو د خیره سره. بس ته راځه. او سلامونه ملګرو. نو داسې یو شی مې درته راوړ د خیره سره. داسې شریخ چې تاسې به په خوب کې هم نه وي لیدلی. او دا ما راوړ. دا چې زه چیرې وم د خیره پیدا کېږي به. نو دغه
کاسو کې څه شی ورسره دي اوه پیروی دی پیروی که نه هلته مو ویډیو کې تاسو دوستانو وښودو اوس یې نوشي ځان کوو نه عابد صاحب ښه د کامې دویم هغه مشهور څیز چې کامه پرې مشهوره ده هغه شریخ ده او بیا تر ډېره پورې موږ چې راځو ځانګړي مېلمانه راځي هغه بیا پاکیزه شریخ ته راځي او نوم مطابق هماغسې پاک ماحول ځانګړې مزه ډېر ښه ده ډېر خوندور دی تر ډېره پورې خو خلک چې راځي د دې لپاره چې دا چې خالص دی خلک هغه څه غواړي چې هغه خالص د همغې سیمې تولیدي ډېرو سیمو کې اوس دا سیټ شوی جوړ شوی خو مګر څیزونه یې مصنوعي دي په دې کې هغه شدید دي هغه څه چې استعمالېږي پکې ټولې د دې ځای خپل ځایي تولید ده په دې خاطر باندې ډېر زیات خلک هم ورته راځي خوند هم ورنه اخلي بیا د دې لارې منظرې نه مزه اخلي چې دواړه سره یو سي نو بس ټول خوندونه شي دوستانو ډېر مزېدار دی ډېر له خونده ډک دی پاچا صاحب څنګه دی والله ډېر مزېدار دی حقیقت صاحب ډېر خوندور دی دومره خوږ دی چې ساری نشم کولی ازل صاحب فکر کوم چې ته مخکې به ډېر راغلی وې دلته که نه ډېر به راځې زه والله یو څو ځل راغلی یم خو دا ځل بیخي سپیشل برابر کړی دی بیخي سپیشل دی سپیشل ځکه دی چې تاسې میلمانه وئ او دوی هغه میلمه پالنه کړې ده دوه رقمه ځای کې دي فکر کوم ما دې ځای نه مو خوړو دې ځای نه لاندنۍ چې کومه ځای درې رقمه دي موږ ته مخکې ویلي دي هغه مسؤل یې راته ویلی چې درې رقمه امرت پکې شته دا څو شیان یې وښودل عابد جانه څو شیان دي امرت ځای کې پکې شته درې رنګه دی درې ښه امرود دی او ساده جوړ شوی دی او ګوړه کسا شوی دی کامې په ګوړه کې ښه د بل ځای ګوړه نه ده او د کامې ګوړې ګوړه خو دغه در لنډ هم ده ډېره در نږدې ده ته به لنډه اخلي بیخي داسې عابد صاحب راځه ته دا وګوره چې څه رقم ته دی السلام علیکم ملګرو زه به داسې و چې زه په کمره کې سلام ستړی اوسئ لکه سپیشل دا زر نه خلاصېږي راځه ډېر زیاته ډېر ښه ده پاتې شم او تاسې عابد صاحب هم چل وکوي لا خسته ویډیو ما کړې ده ډېر خوندور دی ته سجاد خان نږدې شه زه بس داسې پسنۍ ورسېږي او ته پوهېږي دا ځکه په یو کاپ کې راوړې ده دې کې یو حکمت دا ده چې هم وایي تاسو دغه اتفاق نور هم ساسي او هم دا یو ځای دغه درې ځای کې چې اچولي دي که هر چا هر رنګه ذایقه ذوق یې هغه نه کولی چې استفاده وکړي دا ځینې داسې دي چې ډېر زیات چې وخورې تاوان یې نشته خو دغه ګوړې که چېرته زیات خورې بیا زړه زر ډب کوي یعنې هغه د چا خبره چې هغه څومره خوږوالی زیات لري خو ځانګړتیا پکې دغه ده چې دا یې ډېر سپیشل شی ده دا پیروی یو قیمتي ده او بل خالص شیدو پیروی ده چې خوند یو په سله کوي عابد صاحب ته څنګه کو نوشي ځان دی که ما ویل چې دغه رنګ چې دا به د ګوړې دا خو ډېر خوږ دی سړي باندې زړه وایي نو دوستانو موږ به داسې وکړو چې دغه د پاکیزه شریخ به نوشي ځان کو تاسې کولی شئ په کمنټونو کې راته ولیکئ چې په نورو کومو ساحو کې سیمو کې ستاسې لپاره دې ته ورته ویډیو ګزارشونه درته جوړ کړو په څه شي درته جوړ کړو کومو موضوعاتو دا راسره شریکوئ د خیره او موږ به هلته ځو ستاسې لپاره به دا ډول ګزارشونه جوړوو د اوس لپاره ما سجاد شاه او زما ټولو ملګرو ته اجازه راکړئ ښې شېبې ولرئ